دا عزتمندو د عربو له اسلام نه مخکې حالت تاسې بیا لږ پام ورته وکړئ. په علمي لحاظ یو جاهله ټولنه وه، قرآن هغې ته د جاهلیت زمانه وایي. په اقتصادي لحاظ دومره غریبانو چې بچیان یې ورکول، په سیاسي لحاظ سیاسي وحدت سیاسي نظام پکې نه و، بلکې د فارس د روم ټرېننګ سنټرونه ول، د غریبانو د فارسیانو ټرېننګ سنټرونه ول. په اعتقادي لحاظ مشرکین ول، بتپرست ول، د الله په بیته کې 360 کال کوزي ول. کورنۍ ژوند هغه دومره خراب و چې ژوندۍ لورګانې به په خاورو منډوي. ښځې هلته عزت و شرف نه درلود. په اخلاقي لحاظ په فحشا، په قتل، په ظلم، په وحشت، په دې وخت کې افتخار کول. دا د دې له اسلام نه مخکې حالت. کله چې قرآن نازلېږي، کله چې د هدایت کتاب نازلېږي، کله چې د هدایت اسلام، د هدایت دین، د هدایت نبي راځي، هغه د جاهلیت زمانه، هغه د عالمیت په زمانه باندې بدلېږي. له هغې نه صحابه کرام جوړېږي. صحابه کرام په هر لحاظ لوی علما وو، په حدیثو کې لوی علما وو، په تفسیر کې لوی علما وو، په اخلاقو کې لوی علما وو، په نظامي ټرېننګ و تخنیک کې لوی علما وو. داسې په نظامي چارو کې لوی علما وو چې فارس دین شکست ورکړ، روم دین شکست ورکړ. په نظامي لحاظ هغوی دومره پیشرفت وکړو لکه نن سما چې موږ تاسو د کفارو وسلو، آلاتو، ترتیبونو، تخنیکونو، راکټونو ته حیران وو. هلته به د صحابهو تخنیک ته فارس روم حیران وو. امپراتوریو ته شکست ورکړ. هغه امپراتوري چې موږ تاسې نوم په بې ادبي نسو اخیستی، هغو شکست ورکړو، هغه ځمکې ځینې فتح کړې. دا د جزیرة العرب علمي حیثیت شو. جاهله ټولنه په هر حساب په یو عالمه ټولنه باندې بدله شوه. د ژوند په ټولو اړخونو کې د علم هغه لوړې کچې ته ورسېده. په اقتصادي لحاظ د اسلام نه مخکې، د قرآن له نزول نه مخکې دوی به خپل بچیان ورکول، خو کله چې قرآن نازلېږي دومره اقتصادي پیشرفت و ترقي راځي. نبي صلی الله علیه وسلم وایي که د چا پلار مړ شو، که یو سړی مړ شو، د هغو مال دولت پاته شو، دا مال دولت یې ورثه وله، او که څوک مړ شو د هغو یتیمان پاته شو، فالیه ما دې راوړئ. د یتیمانو کفالت ضمانت دا به زه کوم. عمر رضی الله عنه په خپله زمانه کې چې هغو له کله بچیان پیدا شو د چا، د ویل ما دې راوړئ چې زه هغو ته تنخوا مقرر کړم. د عمر رضی الله عنه په زمانه کې دغه اقتصادي تحول چا راوست؟ د قرآن د نزول نه مخکې چې به بچی پیدا شو ورکول دی. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق. مه وژنئ بچیان له لوږې نه، مه وژنئ بچیان د لوږې له ویرې نه. ولې هلته له لوږې بچی ورکوي، اوس چې بچی پیدا شي تنخوا مقررېږي، اوس چې بچی پیدا شي معاش مقررېږي، اوس بچیان زیږوي چې تنخوا پرې ډېره شي، هلته بچیان ورکول چې له لوږې مړ نه شم. په اصطلاح دغه 180 درجې تحول، اقتصادي تحول، دا چا راوست؟ دا دې قرآن راوست. سیاسي تحول ته راسي. هغه جزیرة العرب چې کور په کور دشمني و عداوت و، د فارس او د روم ټرېننګ سنټر ول. کله به له حبشو نه ابرهه حمله وکړه، کله به فارس نه کسرا حمله وکړه، کله به له شمال د رومیانو حمله وکړه. چا دغه جزیرة العرب متحد کو، متفق کو، د یو اسلامي نظام خلافت امارت چتر باندې راوستل. چا د فارس روم مقابل کې جنګ وکړو، چا فارس روم ته شکست ورکړ. هغه د دغه قرآن سیاسي نظام لدې چې مؤمنان جوړ کړل. انما المؤمنون اخوه، المؤمن للمؤمن كالبنيان. مؤمن ته لکه بیلینګ داسې ده، یشد بعضه بعضا. د دې نتیجه دا شوه فارس هم شکست کوي، روم هم شکست کوي، امپراتوریان لوله امپراتوري هم شکست کوي. ولې؟ په دې کې سیاسي وحدت راغی. اعتقادي لحاظ باندې هغه صحابه، هغه جزیرة العرب خلک چې له اسلام نه مخکې به د بتانو عبادت کول. عمر رضی الله عنه یو ورځ ناست په خپل دور خلافت له ځان سره په سوچ کې، په دې سوچ کې یو وارې وژړل، بیا یې وخندل. چا ورته ویل یا امیر المؤمنین ولې دې یو وارې وخندل بیا دې وژړل؟ وایي د خپل جاهلیت په قصه راته یاد شو. وایي څنګه قصه وه؟ وایي په سفر روان وم، ځان ته مې یو خدای جوړ کړ له کجورو نه، خرما مې راواخېسته، کجورې سره ومې تپلې، یو بت مې ځینې جوړ کړو، او په دې سفر کې مې دې عبادت کول. روان وم په لارې وږی شوم، بس دغه لاس مې را پرې کړو، لا مې وخوړل. بیا روان وم دا بل لاس مې را پرې کړو، پښه مې را پرې کړه. هغه ځای ته چې رسېدم خدای نوم ختم شو، سفر هم ختم شو.
وای دې حالت کې وم ژړل دې ته وم خندل وم ژړل چې څومره ګمراه خلک وم خندل چې خپل خدای وخوړل هغه جاهل خلک هغه ناپوه خلک لغې چې د توحید استادان جوړېږي نن سبا ګرځو ته یو الله پیژنو نن سبا ګرځو ته یو الله ته سجده کوو که لمونځ کوو که عبادت کوو که اطاعت کوو دا د هغو صحابه کرامو برکت ده چې هغه د دغو قرآن په تعلیماتو مرسلي د دې عقاید په دې قرآن مرسلي دا عزتمنو په دې کې اعتقادي تحول او تبدیلي وه د قرآن له نزول نه مخکې په خپل ځان پورې خاندي چې دا زه څه مشرک وم دا زه څه ګمراه او بېلارې انسان وم د قرآن له نزول نه مخکې دنیاوالو ته د توحید استادان رهبران جوړېږي قدرمنو د دوی اخلاقي تحول او تبدیلي د قرآن له نزول نه مخکې هم څه وکړه چې په فحشا په قتل په غارت باندې دوی فخر کول خو د قرآن له نزول نه وروسته دی د صدق او د امانتداري او د ایمان او د حیا مثالونه لپاره د دنیاوالو جوړېږي که نن سبا موږ مثال پیش کوو د صدق او د امانتداري هغه به ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه به د نبي علیه الصلاة والسلام ملګری چې په کلونو کلونو له نبي علیه الصلاة والسلام سره ملګری خو یوه ورځ داسې نه ده سوه چې دوی د نبي اسلام ملک کې دجال راغلی علي رضی الله عنه ته چا وویل وایي ابوبکر د نبي اسلام څنګه ملګری وای داسې ملګری و لکه لاهوس کې ملګری ده ابوبکر تانهو د نبي اسلام په خوا کې دفن ده د قیامت په ورځ موږ یو ځای حشر کېږي جنت ته موږ یو ځای ځو او د موږ تاسې څنګه ملګري دلته د مشرانو ته په یاد ده دلته 50 کاله مخکې د کمونستانو یو نظام راغی نور محمد ترکی هغه د دې کمونستانو مشر حفیظ الله امین دا شاګرد وفادار شاګرد وفادار چې یو څو میاشتې تېرېدې خپل استاد راوړي په خپل باندې بالغ جوړ کې کول لري ټول وفاداری یو کال کې یو نیم کال دونه دوام نور ذاتي وفاداری په دښمنۍ بدله شوه نور سیاسي نظامونه وګوره اول جنرال چې وکتل خپل شاګرد وفادار وکتل اول مصیبت چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی اسلام سره یو ځای دفن ده یو ځای به حشر کې یو ځای به جنت ته دغه د صدق مثالونه عمر فاروق رضی الله عنه د عدل د انصاف تر قیامت پورې مثال جوړي هغه عمر فاروق چې ورځ مجلس کې وایي صحابه ورته وایي اسمعوا واطيعوا دما خبره واورئ او ومنئ یو صحابي ورته جواب شو لا نسمع ولا نطيع نه اورئ نه وایي وایي هغه د کلمات صادرونه چې راغلي هغه یو یو صادر رسېږي او تا دوه صادرونه اغوستي خو دوه صادر پوښتنه عمر تانو قالوا يا عبد الله يا عبد الله شوف جواب نوي ويا عبد الله ابن عمر او دي عمر بچيا بچي جبسي وای لبيك يا امير المؤمنين حاضر يا وای راسه دې سړي جواب وکړ هغه بالکل دا د امیر المؤمنین یو چادر خپل ده یو چادر د ما ده هغه مې پلان ته ورکړو دې په چادر دا ځینې چې په غنیمت کې دعا اخیسته هغه صحابي ګرځي ویل وای فالان نسمع ونطيع اوس خبره اورو او خبره منو دغه د عدالت سمبول نمونه تر قیامت پورې د عمر نه چا جوړ کړ دا قرآن جوړ کړ عثمان رضی الله عنه چې د سخاو د جوادت یو مثال ده نبی علیه الصلاة والسلام چې د تبوک په غزوه کې سره زر راوړل دنانیر راوړل زر دینار د نبی اسلام په لمن کې واچول نبی علیه الصلاة والسلام بلاس پکې پورته کو داسې بېتوی کړل پورته به کو داسې بېتوی کړل وای ما در عثمان ما عمل بعد هذا عثمان چې له دې نه وروسته څه کوي دته تاوان نه لري یعنی لا نور عثمان ذاتي د جنت خریدار شي خدا څنګه نه دې په ګناه کې له عثمان رضی الله عنه د جوادت او د سخا دا مثال څوک جوړي دا قرآني جوړي حیا عثمان رضی الله عنه دومره حیا انسان نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ملائکه لغنا حیا کوي هذا القياس علي رضي الله عنه لشجاعته لبهادري مثال هغه علي رضي الله عنه دارنګ ټول صحابه کرام د اخلاق ولول مثالونه د قرآن له نزول نه مخکې په فحشا او په قتل او په غارت فخر کوي د قرآن له نزول نه وروسته د صدق او د امانتداري او د شجاعت او د سخا او د اخلاق مثال جوړي
دا څوک چې جوړوي دا قرآن، دا قرآن هدایت للمتقین. په کورني ژوند د قرآن له نزول نه مخکې د ژوندۍ لورګانې ښه کولې. ښځې د دې په ټولنه کې د انسان حیثیت نه درلود. په مشرکه ټولنه کې به دوی په ښځه شرمېدل، د ښځې نوم یې نه اخیسته، بلکې چې لور به پیدا شو ژوندۍ به یې مړه کوله، دا ډېر پېغور ده. ما اوس قرآن نازلېږي، ښځه هغه عزت پیدا کوي چې له ښځې نه مور جوړېږي. درې جا په قرآن کې الله اول عبادت ذکر کړی خپل، بیا یې د مور و پلار احسان اطاعت ذکر کړی. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. دا عزت و قدر چا ورکړو؟ دې ښځې ته چې له دې نه مور جوړه کړه، دا دغه قرآن ورکړه. ښځو هغه عزت پیدا کړو، له هغې نه امهات المؤمنین د مؤمنانو مورګانې جوړې شوې. خدیجة الکبرا شوه، عائشه شوه، حفصه شوه، ام سلمه شوه، زینب شوه، فلان 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 شوه رضی الله عنهن و ارضاهن. سنن سبا زوم ته په هغې فخر کوه. دا خو پرېږده چې صحابه کرام په خپلو لورګانو خورګانو مورګانو باندې وشرمېږي، بلکې موږ تاسې په نامو فخر کوو. په موږ تاسې کې به د ډېرو د خور د مور د لور د بیبي د دې نوم به عائشه وي، خدیجه به وي، حفصه به وي، فاطمه به وي، ام سلمه به وي، زینب به وي، کلثوم به وي. ولې دا پاک پاک نومان پرېښودلي؟ دا هلته د عزتمندو بیبیانو نومان دي، کومه ته چې قرآن عزت او شرف ورکړی.